سلوله غټ دی پدره میا خوري دا میا بیګا دلته نیولې ښه شکار یې کړی کور کې په سیخ کې پخ کړی اوس یې راوړی دلته خوري زه هم اوس خورم تعلیم د سلوله راوګوره دا سلوله دی او دا لرګي برګي راوړي د شپې بل د خیره میا نه پخو شی مې به هم کوو دا مازې په سمندر کې دی خو چې د شپې یخني دا وګوره دی زمونږ لوښي لرګي کولر اوبه ډېر سامانونه دي موږ سره فضل هادي ما چینل نو فضل هادي په شر دی دا بوجو کې موږ سامانونه دا سیفټي غونته کې ده انادره لږ مې موږ نه را ګاډیواله ماشاءالله زبردست لږ را نږدې که نه ښکاري تورتم دی وی دوه دې راویستلی ښه بلکل منم ملګرو د شپې 9 بجې دی شکار شروع شو هادي فیشر او دا بل چې کم دی زمونږه نادر مامو شکار نه لګي سنسان شپه ده شپې 2 بجې دي زمونږ 2 ملګري هغه دي ناست دي دا هغه عبدالرحیم بای دی دغه هجرت دی دغه هجرت بای دی دغه مئی راوخیجو پاسېټ دی او دا عبدالرحیم ناست دی شپې 2 بجې دي خو په الحال شکال کمزولی دی درکا سلوله جانا غټ دی اوه ماشاءالله تم کاږه راویسته ها ملګرو درېیمه کاږه ده سلوله راویسته ها ماشاءالله هلکه که پرتان دی راپورته که ښه لږ رانږدې شه رانږدې شه ګټې دې خوږېږم که پرتان بلکل زبردست ډېر نږدې مه راځه ماشاءالله 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 زبردست کاږه دی لسان الله جانا بلکل پاو قدرې ده ماشاءالله ماشاءالله پوجي دی راویستو ښه پوجي ماشاءالله زبردست لګي اوچت کا کیبرې ته بلکل دا دې شکاري راویستو ټوله شپه کې کاږې راایستلې اوس یې دا راویست کې ولاړې مړه ومۍ پسې ځان وژنې ماشاءالله زبردست دا هم پوجي دی که نه غټ دی دغه نه ښه دومره وران ځای کې ولاړې لاندې سمندر دی اوس به وښویږي داسې کار مه کوه که نه غلط ځای کې ولاړې هغه د 1 منټ ماشاءالله دا سلوله ښه غټ دی ښه لږ اوچت که لږ اوچت که دوه هغه دي پراته دي ماشاءالله راووته او زبردست 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 دی حساب کتاب ته دی وګوره لیټ هر څه بېګان او ترډي دا شی دی راویسته مړه بس منم دی منم ریکارډ دی قایم کو ریکارډ واه 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 ملګرو ته وګورئ څومره تیاری کړی دی مۍ ته وګورئ ماشاءالله یاره بس منمه دی منمه دی دا وګورئ ملګرو دې سړي ټوله شپه تېره کړله د شپې کږې والي او هغه د پیشو ویوړلې د شپې اوږده شو هغه میان د پیشو ویوړل خو د ښه سار کې د میان ونیول دا 3 دانې او د شپې چې کوم میان نیولي هغه ترې ټیک پیشو خوړل دي اوس یې درښیم ښه ماشاءالله ماشاءالله د دې څه نوم دی پوجي میا ملګرو پوجي پوجي د ورځې میان شروع شو د شپې خو مې څه ونیول ماشاءالله پوجي دا وګورئ دا غر داسې دی اوس په قلار ځم او دلته تللم لږ ګرانه خبره ده ماشاءالله دا نه هغه ملګري چې ښکاري په دغه سیټ باندې موږ کېنو دغه سیټ باندې هغه سیټ ته کونډې ولو هغه سیټ ته شکار کوو ما چې تا هلته ویل چې دا ځای ډډ دی که نه د غر لاندې دا وګورې دا چې کله دا ورم تیزي چپې او دا راشي او غړم وایي د اوبو پورته راارتئ نو دا غر مونږ باندې داسې خوځېږي مونږ وایو دا غر ولوېده ډېر روان ډکي که نه چړاو شروع شي او اوبه پل پل چپې بیا بره مونږ ته دارې راخېږي او دا غر سم مسوخ خوځېږي لګې ته راسه او ګوره
ها اور لکه تکیږم الله دې رحم وکړي لکه دا وګورئ دا وګورئ د ګډانې سیل سپاټې زمانې وګورئ دا وګورئ پاکوټ باندې ډورنو ورنو وي میان نیسي او سعودي دی لار راشي دی اوبو ته وګورئ ماشاءالله اوس دا وګورئ دلته باره سوری دی دا چې پل ورم یو راجړه کوي دلته دومره اوبه ولي غره باندې اړوي اب وړېږي بیګا چړاو شو دلته اوس ولاړې مو دا دی دا چې پل د اوبو نه ډک دلته زه نشم راتلی اوس اتارو شو اوبه کته شوې اوس به ته هغه سیډ وښیم ماشاءالله پرون ما د هغه ځای ویډیو کړې وه پرون مازدیګر چې موږ راورسېدو هغه ځای کې زه دننه شوی وم اوس هلته اوبه ولاړې دي سهار مو 9 بجې دي 7:30 بجې دي سهار لږې ترازو هم کم جاز ولاړ دی دا کټینګ ته ولاړ دی چې دا کټ شي درې څلور میاشتې کټ کېږي دا جاز دا درې څلور میاشتو کې کټ شي بیا هغه راشي دا ډېر جازونه کټ کېږي څلور ګنټې دننه لاړ شو کله کله کنارې له راځو دي کنارې ما درې څلور ویډیو باندې کم تاسو ته شکار ملاویږي ځکه یو کس ته شکار ولګېدو نور هېچا ته ونه لګېده بس قدرت کار دی هغه ته لګېدو موږ ته نه لګېده داسې راځي پکې او بقایا سیل سپاټه ده پکې